جناب قابل قدر گرامی قدر معزز حاضرین برادران اسلام عزیزان ملت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیرت طیبہ متعلق بیان شروع تیر جمعہ کی مندی موضوع باننے دا ولادت متعلق سباد خبری کڑے مکہ مکرمہ کی دا بنی جرہم قبیلہ دا یمن اسیدن کیو او یمن کے قات راغی ندوی دا خپل دغپا دغسرا دروزے پا طلب کے بار تروتل او چکم دے کی حضرت اسماعیل علیہ السلام و داغ مور بی بی و سیدہ التوبوی نو دا زی ورطا خوخ شو بنو جرہم تا دا زی خوخ شو دے دا سکونت دا پارا اختیار کا بی بی حاجری ورطوی چے دوبو اختیار بزماوی تاسو بس کے خودوبو اختیار بزماوی وربتا رفتا اسماعیل علیہ السلام لویشو او بنی جرہم قبیلے کے وادو او بیا اللہ ذوالجلال نبوت والا ورگ او دے بنو جرہم و بنو عمالقو تا اللہ مبعوث کدی تیرو لے گا 130 سال جمدے و حضرت اسماعیل علیہ السلام 130 سال بیا وفات شو او د مور بی بی سر حتیم پخوا کی دغل تدوار دفن شوی دی مور بی بی مو حضرت اسماعیل علیہ السلام حتیم سر خوا کی دفن دی بیا رفتا رفتا دا بنی جرہم غالب شب بنی اسماعیل باندے دا اسماعیل علیہ السلام نرستو دا دزوی قیدار دا دا بیت اللہ شریف متولیو او بیا رفتا رفتا کیدا نو دا بنو جرہم قبیلیو دا دوی میس کی جگڑ رالا او بنو جرہم قبیلہ فی غالب شو او دا مکی تولی متولی دا بنی جرہم قبیلی شو خودی ظلم و استبداد راواغش پا خلقو باندے قسمہ قسم ظلمون کول نو دا دی وجی نا دا طولو اطرافو نا دا قبیلو خلق دا دوی خلاف روچت شو او دوی او تختی دل خوچ تختی دل نو دا بیت اللہ شریف سمرا مال و سونو چاندی اغی زمزم کے واچول او زمزم کوئی ہموار کا بندے کدا تے بالکل چاہتاڑو فتح نو بیا بنی اسماعیل غالب شو او دا دے حکومت دوی تا حوالہ کڑے شو خوچا دا زمزم متعلق اڑو پختنا نکولا چی دلتا دا زمزم کوئی وقا بنشوے دے چی داغی تالاشو کچالو سوینا آخر کی چکل دا نبی علیہ السلام نکو عبدالمطلب اغدا بیت اللہ شریف دا خانہ کعبی متولی شو نیوزل حتیم کی ادو چاورتخو کیوی اخفر چی تا اوکنوا یو زنمی وردواش دا زی اوکنوا او واپس دلار بیا پا دوی مشپا ورتوی اخفر مغزنونا چی تم محزنون اوکنوا اغوی مل محزنون سے شیدے
واپس تلاړ درې مشپه بیا حتیم کې ودو ورتوي اخبر طیبه ته طیبه پاک ځای وکنه او ما طیبه دی ورتوي طیبه څه شی دی څلورمه شپه ورتوي اخبر زمزم ته زمزم کوي وکنه ورتوي زمزم څه شی دی وی دا هغه کویري چې د دې اوبه ختمیږي نه او حجاج کرام به د دې نه اوبه څکي ټول حجاج د دې اوبه ختمیږي نه او علامات یې ورته وښودل چې دې دی کې تکوي وکنه حضرت عبدالمطلب نور ټول قریش راغونډل چې دې دی کې زه قانون دې دی کې یو کوي دی ټولو عرب مخالفت وکړ لیکن د مخالفت باوجود خپل زوی یو زوی او حارث هغه ځان سره واغشته هغه دې قانون شروع کړ یو زوی او دې وخت کې د نظر من کو الله مال لزامن راکړل زب یو زوی د الله پلار کې ذبح کو ملالوم بيدت دبا کنول کول المطلب او حارث پته نخور اخوا کول درې مروز باندې یو کانی روت دوی الله اکبر هذا بئر اسماعیل دا د اسماعیل علیہ السلام کوي گٹھے اخوا که زمزم کوي بالکل صفا او خکارې دی او حوزونه جوړ کړل حوزونه او به رسته او پای حوزونو کې به چول او خلکو به داغې نه وبس کړي بعد مفسد خلق او غیب د شپې هغه حوزونه نوارول بیا عبدالمطلب ته خدای پاک لکه واچول چیرې ته دا دعا وکړه چې ما دا د سکون کو د پاره حلال کړی دی او د غسل د پاره نه دا دعا اعلان وکړه چې دا د سکول د پاره دی او د غسل د پاره نه دی بیا بچی چان واری نوارول نو پاغه به بیماری راتله چې دا خبره ده چې چا بم د نواری کوشش کوه او بیماری د قسمه قسم بیماری به پیراتلی بیا خلکو تعارض پرې خود دیتا نو دا د زمزم کوي د اسماعیل علیہ السلام مور بیوی د وخت نو او بیا بنشویو او بیا عبدالمطلب دا کولو د نبی علیہ السلام تیر جمعه کې ما ویلیو چې کله فیدا شو علامہ ابن عساکر رحمت الله علیه د ټولی دنیا تاریخ لیکلې دی د ټولی دنیا تاریخ علامہ ابن عساکر رحمت الله علیه چې د آدم علیہ السلام نواله نوح علیہ السلام پورې 1200 سال تیر شوی دي 1200 سال نوح علیہ السلام پورې د نوح علیہ السلام نا ابراہیم علیہ السلام پورے 1142 سال تیر شوی دی 1142 سال د ابراہیم علیہ السلام نا موسیٰ علیہ السلام پورے 565 سال تیر شوی دی او د موسی علیہ السلام نه داؤد علیہ السلام پورې 572 سال تیر شوی دی او د داؤد علیہ السلام نه عیسی علیہ السلام پورې 1356 سال تیر شوی دی 1356 سال د داؤد علیہ السلام نه عیسی علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام نه نبی علیہ السلام پورې سکم شپږ سوه کاله تیر شوي دي او د آدم علیہ السلام عمر 40 کم 1000 سال عمر ہو دا
نو نبی علیہ السلام دا آدم علیہ السلام د پیدائش نا 6000 سال رستو اوم زرکال بانی دنیا تا تشریف روڑے دی 6000 سال بعد 7,000 سال میں دنیا کو تشریف لا چکے نبی علیہ السلام چے پیدا شو 13 جمعہ کے ماویلو پیدائش متعلق دنیا تا تشریف روڑ نو پا عمر وزبان نے داغ عقیقہ او نمی کے خود عبدالمطلب ٹول سمرہ لوی لوی عرب ټولو لے دعوت ورک ټول دعوت کی شریکو او ټولو تیوی چې ما د دینم محمد کې هود محمد صلی الله علیه وسلم ټولو ورتوی چې یا بل حارس دادا عبدالمطلب کنیه وا تا دا سینوم ولی کې هود چې ستا پلارانو نیکونو کې دا سینوم نشتا وی دې د پاره دا نوم مکې خود چې اسمان والا او زمکه والا دواړه د تعریف کی محمد من تعریف کردا تعریف کړي شوی چې اسمان والے هم تعریف کی او زمکه والے هم ټول تعریف کی زکه دا نوم مکې او دا نوم ول زکه کې خود چې یو ځل عبدالمطلب خوب لیدلو چې زما د املانه یو زنجیر داسې خارج شو او د ځمکې نه اسمان ته ورسېد او مشرق نه مغرب پورې او مشرق نه مغرب پورې او شمال نه جنوب پورې هغه زنجیر او بیا د هغې نه یو اونه جوړه شوه او د هغې په هغې پاڼو کې دومره نور او دومره رڼا وه چې د انور نه 70 درجې د هغې رڼا زیاته وه او د هغې هغې ټولو څانګو پاڼو پورې خلک انښتي دي د دنیا د مشرق او د مغرب خلک انښتي دي بعد قریش هم دي چې دغې څانګو پورې انښتي دي او بعد قریش کوشش کوي چې داونه کټ کي خو یو حسین نوجوان راشي اغوی اخوا کی داغا کسان چې د معبرینو نه تپوسو کو چې د دې خوام څه تعبیر دی ورته وی د دې تعبیر دا دی چې ستا اولاد کې به خدای پاک داسې یو کس پیدا کی یو معشوم چې د مشرق او د مغرب خلق به د هغه اتباع کوي د مشرق او د مغرب خلق ټول به د هغه اتباع کوي او ټول به د هغه تعریف کوي نو د دې وجې نه نوم یې وله محمد کېښود صلی الله علیه وسلم او مور بیبي یې خوب هم لیدلی حضرت آمنه چې ستا کوم ستا په رحم کې دی دا د دې امت اخیری پیغمبر دی او برگزی دی خلایق دی د ټول خلکو نه غوره او اخیری پیغمبر دی چې دی پیدا شي د دنو محمد کې دی یو روایت کې احمد راغلی دی او بل کې محمد راغلی محمد او احمد دواړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نومونه عیسی علیہ الصلوۃ والسلام یاتی من بعدی اسمه محمد مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمه محمد احمد چې مانه وروسته کوم پیغمبر راځي دا غنوم با احمد وی نو ځکه نوم یې ولا محمد کې صلی الله علیه وسلم عقیقه مکړه او تسمیه ولا نوم یې ملکه خود ذات ابتدا کې یو بدریر ودی درې سلور ودی خپل مور بیبي ولا په ورګړي او بیا یو بدریر ودی دا ابو لهب وینزا آزاد کړي وینزا سویبا یا سوبیا دواړه روایت راغلي دي ودی کتابونو سویب علی کلی دی بادشاہ سوبیا چې ابو لهب ته دی سوبیه
د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خوشخبری د پیدا کېدو خوشخبری وروله نو په دې خوشخبری کې ابو لهب دا آزاد کړل چې ته آزاد یې ده داسې ګوته ورته داسې که چې ته آزاد یې ده او ابو لهب چې کله وفات شو چا خوب کې ولیده وی چې څه حالت دی وی ستاسو نه ما رستو چرته بهتر حالت نه دی منتل ډیر خراب حالت کې ما سخت حالت کې صرف د دې ګوتې نه ماته اوبه میلاویږي کله کله یو څو ساس کې اوبه چې ما د نبی علیہ السلام په پیدا کېدو خوشخبری کې دا ګوته خوځولې وه چې صوبیې مې آزاد کړې عباس رضی الله تعالی عنہ وی چې ما ابو لهب خوب کې ولید چې څه حالت دی وی ستاسو نه ما راحت رستو راحت نه دی موندلې بهترین سخت حالت کې صرف د پیر پرواز ما ته ما په عذاب کې تخفیف کیږي د ما په عذاب کې تخفیف کی ما داغه په خوشخبری کې وینځ آزاده کړې وه او د دې ګوتې نه ما ته اوبه میلاویږي داسې اوبس کم د هغې نه داسې او بیا د صوبی یا د سویب یا نرستو بیا دا برکت الله حضرت حلیمه سعدیه لورک دا عربو دا طریقه وا چې د بار نه به زنانه راتلې بنو سعد قبیلې نه د طائف نه زنانه رالی ګڼې مکې ته د ماشومانو د تالاش د پاره چیرې ځان سره ماشومان واخلي او د هغې له پی ورکړي او د هغې تربیت او هغوی ته به په دې باندې اجرت حاصلېده ښه بدله به هغوی ته حاصلېده داسې نو حلیمه سعدیه وی چې زم د خپل خاون سره د بنو سعد قبیلې د زنانو نه مونږ رالو مونږ سره یو اوښه وه خواره اوښه وه ډنګره لا غیره پی پکینو او یو اوږدو غوږونو والا خره و په هغې باندې زه سورومه مونږ به رستو تلو قافله زمونږ نه به مخکې لاړه داسې مونږ ته به ایثار شو چې زر راځئ داسې چې مونږ رالو نو ټولې زنانه هغوی غېږې ډکې شوي او ماشومان یې اغوښتي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ټولو زنانو پیش شوي خو ټولو زنانو انکار وکړ چې یاره دی یتیم دی او اکثر چې عوض ملاویږي دا د پلار د طرف نه د دې وجې نه زنانو ورته غاړه کېنښوه خو تاریخ لیکي چې دا نه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې زنانو قبول لک بلکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دغه زنانو غېږه قبول نه کړه او چې په کومه شپه سار به روانېږي نو حلیمه سعدیه په غېږ کې ماشوم نو ټولو زنانو غېږې ډکې وي ماشومان یې راغښتي وو د خپل مور او پلار نه نو د دې په زړه کې داعیه راله چې یاره خوښه دې نه ده چې زه خاوند ته وی چې د عبدالمطلب دا یتیم بچی د ځان سره والم کیدی شي الله موږ له په دې کې خیر وګرځوي ورته وی ډېره ښه ده بس ورغې او هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې راواغسته حلیمه سعدیه وی چې زما زوی او خپل عبدالله زما سینه کې پینو خو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما راوسته سینې ته نو سینه مې د پیو ډکه شوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکل او د هغه رضایي ورو مسکل او چې د اوښې غلان سموکتل هغه هم د پیو ډکه وه خاون مې ورغې او پی یې ولشل او موږ په مړه ګېډه باندې دواړو پی وسکل دا اوله شپه وه چې موږ په ارام باندې وده شو په ارام باندې اطمینان سره وده شو
چرته موږ په آرام باندې ودی شوي نو ما ته خاون وی حلیمې سادي تا خو ډېر مبارک ماشوم راوستی دی ډېر مبارک ماشوم دی او مبارک د دې وجه چې ستا سینه کې پینو الله پیرا پیدا کړل اوخم اوچا و پیږي هغې کې خدای پاک پیرا پیدا کړل معلومیږي تا ډېر مبارک معصوم راغستی روان شو قافله روانه شوه نور کله به زما سلی د ټولو نه وروستو وه او اوس د ټولو نه مخکې روانه به وه د ټولو نه مخکې روانه به وه چې نوره قافله به د هغې د دوړو رفتار تم نشوه رارسېدی هغې نورو زنانو ما ته تعجبن وي یو ځای کې ایثار شو چې دا هماغه سولي ده چې ته پې د هغې طرف نه را روانه وي وی ما ورته وی چې او وی دې ځله خو د دې شان جدا دی شان یې جدا دی دا خو دومره تیزه روانه ده چې موږ د دې ګرد و غبار ته هم نشو رسېدی د دې شان جدا دی همدې طریقې سره موږ بنو سعد قبیلې ته ورسېدو بنو سعد قبیله کې قات وی قاتو نو زما چیلې چې بلاړې او واپس براتلې نو غولانځې به د پیو نه ډکې وي او د خلکو چې راتلې نو د هغې غولانځې به تشې وي او خوارې تشې به یې ورغلي وړو څه به یې خوړلي نو دت وی خلکو به وی خپلو چرواهانو ته خپلو چرواهو ته به وی چې تاسو هغې ځای کې چیلې سره وی چې کوم ځای کې د حلیمې سادي چیلې تري خلکو به ملته سرولې یو ځای به سرېدې خو چې زما چیلې به رالې هغه به د پیو ډکې وي او مړۍ به وي د خلکو هغه به وږي او یو ساس کې پی به هم پکې نو ځکه دا برکت خو د بل چا و نبی علیہ الصلوۃ والسلام برکاتو ده دې طریقې سره 2 کاله تیر شو دې برکتونو سره 2 کاله تیر شو وی ما دې د پیو نه پریک وی چې ما د پیو نه پریک مفتی شفیع رحمت الله علیه سیرت خاتم الانبیاء کې لیکلي دي چې اول د په ژبه باندې کومې خبرې رالې د نبي علیه السلام اول د په ژبه الله اکبر کبیرا والحمد لله حمدا کثیرا وسبحان الله بکرة واصیلا دا اول کلماتو چې د په ژبه باندې رالل د نبی علیه السلام په ژبه باندې وی ما واپس مکی ته راوسته خوړه مې نه غوښتل چې دې زه پرېږدم سبانه جوړه کړم چې یاره واپس یې ځان سره بودم چې رالم واقعي مکه کې په هغې وخت کې طاعون پیله و خور شوی وی مې مور ته بانه وکړه چې یاره طاعون خور دی او ښه نه ده چې دا نور مې یو څو ورځې زما سره زما په تربیت کې تېري وی ډېره ښه ده بس ما د یې واپس راکړه ما راوست او ما کراو وی چې کله د 4 کالو شو داته نو دارور به ته چیلې او ګډې به سرولې نو دی یو ځل وی چې زما دارور چرته ځي سار وی ما ورته وی چیلې او ګډې سرې وی ما ته وی چې زبم چیلې او ګډې سرو وی چیلې او ګډې سرولو له چې کله ته وی ما خور ته ولوي او ورور ته چې ګورې د ډېر زیات خیال ساتي یو ورځ داسې ورسره تللی او په منډه منډه دا ورور راغی چې زما هغه قریشي ورور یو 2 کسان رالل سپینو کپړو والا او سینې ولې سیرې کړه او زړی ولا راوویسته او ما په دې حالت کې پرېښودل او زه په منډه منډه باندې رالم کور مور او پلار یې په منډه منډه باندې ورل چې ورل دې ناستو هسې متغیر شکل یې رنګ یې متغیر و ما ته وی ما ورته وی ولې مور یې وی چې 2 کسان رالل او زما ګېډې سیرې کړه او زما زړی راوویسته
سه داغې نه د شیطان څه اثرات هغه وینې هغې ته نه وغورځول داسې او بیا دا یو توسوه سره یو لوښې پاک پایې کې اور او پایې باندې ووینځو بیا په خپل ځای کې سینې وله وګنډله د ګنډلو هغه اثار پکې حلیمه سعدیه فرمایي چې یاره زه چې ما راوسته نو ما یو کاهن لبوته چې یاره دا څه وجه ده چې داسې واقعه پیش وه هغه چې وکته او شاته مهر نبوت یې وله وکته نو هغه چغې جوړې کړې چې عربو د کوم بلا چې په تاسو راتلونکې ده د هغې نه ځان خلاصول غواړئ ما هم قتل کړي او ما سره دا ماشوم هم قتل کړي ورنه دې به تاسو د داسې دین پیش کي چې هغه به نه ستاسو د پلارانو نیکونو دین به نه وي وی ما ته په زور راواغسته چې اول ته د خپل دماغو علاج وکړه بیا خلکو علاجونه کوه داسې کور ته مې راوست خو ما سره یره پیدا شوه د دې وجې نه چې یره دا خو د کاهن دا خبره وکړه ما سره یره پیدا شوه دا شق صدر و د نبی علیہ السلام څلورو کالو دویم شق صدر یې د لسو کالو عمر کې شوي دریم شق صدر چې کله نبوت ورکېده نو شق صدر یې شوي او څلورم چې کله د معراج په شپه باندې الله ملاقات دته نو شق صدر وشو چې د الله د لیدلو د الله د ملاقات تحمل او برداشت پکې پیدا شي دا سلور شق صدر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شیو سلور ځله شق صدر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو دل د سلور کالو په عمر کې بیا د لسو کالو په عمر کې او بیا د 40 سال چې نبوت ورکېده او بیا چې معراج ته نو د 50 سال کم و بیش عمر کې شق صدر شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا د وقت د عدم تقاضا فبینا باقی بیان بے انشاءاللہ بھی کو سوالات ایک مسئلہ ہے اگر کوئی شخص اپنے کرایہ دار سے اس وجہ سے کرایہ کم لیتا ہے کہ تم نے مجھے ایڈوانس پیسے زیادہ دیا ہے اگر ایڈوانس کم دیا تو کرایہ زیادہ نہ داخل نہ دے دا سود کے را دی چې ایڈوانس زیاد شو کرای کم شي کل قرضین جرا نفن فهو الربا نبی علیہ السلام فرمای چې هر قرض ځان ته فایده راکاږي دا په سود کې راځي الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اللهم انا نسألك العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا الله وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا بسنة نبيك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك الله زنگ د ټولو ګناهونه معاف کې تقصیرات معاف کې زنگ ګناهونو باندې د عفو قلم راکاږي الله مونږ ټولو ته عفو درګذرو کې الله دا حاضر جمع ټولو بخي ہر کال منگ د پار حج او د عمرو غیبی اسباب برابر کے تو مسبب الاسبابی د ټول زندگی کی برکات کیک دی مال اولاد کی برکتونه واچے کاروبارونو کی برکتونه واچے ټول رحیو د عزت دراز زندگی ورگی د ټول سایه خپل بچو باندې قائم او دائم ساتي ټول ته د خپل بچو خوشاله او خودلیک څومره بیماران دي زمونږ دی جمع کی محله کی اللہ ټول له شفا کامله عاجله صحت دائمه مستمره همیشه د نیک عمل لپاره ورکړي ټولو باندې رحم او کرم وکړي ټولو نه الله راضي شي د ټولو سختی خدای پاک معاف کړي ټولو باندې خپل رحم او کرم وکړي ټولو نه الله راضي شي خدای پاک
الله مونږ کې اخلاص او للهیت پیدا کړي، د ریو د کلاوي نه مامون او محفوظ کړي، زمونږ د ټولو ته حافظ او ناصر شي، مونږ ټول خپل حفاظت کې والي، د دنیا او آخرت کامیابی خوشحالۍ مونږ ټول لرا کې، د ټولو په اخلاص او عزت کې مزید اضافه کې، د ټولو ته حامی او ناصر او مددگار شي، د ټولو ضروریات د غیبی خزانو نه پوره کې، ټول د مخلوق د محتاجۍ نه وساتي. الله دې ملک امن و امان راولي، شرور و فتنې فسادات د دې ملک نه خدای پاک ختم کی، د دې ملک د ارزګرانی پارزانې باندې بدل کی، او د دې ملک چې کوم نه دغه ولادي مشران دی الله د هغوی په زړونو کې واچوي چې د ملک قرآني او اسلامي قانون جاری کی. الله مونږ ته وښودلی کړي زموږ اخره خاتمه بالایمان کې تر اخرې سلګۍ پورې مونږ د دین خدمت کې وساتئ چې مر راشي او زموږ په خولې د الفاظ دي چې قال الله و قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، برحمتك يا أرحم الراحمين.